د لویې جرګې په اړه چا او څنګه خبرې کړې دي؟ د دوستم ویان څه ویلي دي؟ تازه څه روان دي؟ دا هر څه په ویډیو کې لیدلی شئ. خو له هر څه مخکې لومړی څو افغان چینل در سره سبسکرایب. د افغانستان ځینې هغه پخواني چارواکي چې د طالبانو عمده سیاسي مخالفان بلل کېږي وایي په خپلو تازه بحثونو کې د یوه متفاوت افغانستان شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ټولو قومونو له کادرونو جوړ وي. د دغو سیاستوالو له ډلې انجینر محمد خان چې په تیر حکومت کې د اجرایه ریاست مرستیال و له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان سیاستوالو د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس وایس سره په کتنه کې د داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د په وینا د سهامي حکومت بڼه ونه لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وایس د نږدې سرچینو رسنیو ته ویلي دي د افغانستان سیاستوالو په هیواد کې د وینې تویېدو د مخنیوي لپاره د سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه. انجینر محمد خان چې په دغو خبرو کې حاضر و وایي سیاستوالو په خپلو بحثونو کې د دودیزې لویې جرګې د رابللو لپاره د طالبانو پر پلان بحثونه وکړل. هغه زیاته کړه د لویې جرګې په اړه په اوسنیو حالاتو او وضعیت کې هلته ناستو کسانو زیات نظریات تبادله کړل. دوی دا ویل چې د لویې جرګه په دغه وضعیت کې چې طالبان خلک راولي او کینوي د قبول وړ نه ده او نتایج به هم کېدای شي ټول خلکو ته د منلو وړ نه وي. که څه هم د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم د نوې جوړې شوې ائتلاف سرچینې وایي چې ښاغلي ویسټ له دوی سره د دودیزې لویې جرګې د جوړېدو په اړه خبرې کړې دي. خو د افغانستان په تیر حکومت کې د ولسمشر د دویم مرستیال عبدالرشید دوستم ویان احسان نیرو بیا وایي چې په دې کتنو کې د دودیزې لویې جرګې پر موضوع خبرې نه دي شوي بلکې نور موضوعات مطرح شول. هغه وویل دا چې له اوسني وضعیت او کړکېچ څخه افغانان څنګه او له کومو لارو چارو په استفادې وژغورل شي بحث وشو. د لویې جرګې د جوړېدو موضوع د بحثونو په محور کې شامله نه ده او نه وه. د ولسي جرګې پخواني استازي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا ته نږدې کس سردار محمد اوغلو تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دودیزې لویې جرګې پر سر چې طالبانو یې د جوړېدو یادونه کړې ده د ملي مقاومت شورا د غړو ترمنځ د نظر اختلاف و. طالبانو تېره اونۍ وویل چې د دودیزې لویې جرګې د رابللو لپاره به یو کمیسیون وګمارل شي خو د وخت اجنډا او د ګډونوالو د لیست په اړه وضاحت نه ورکړل شوی. د تاسو ډیره مننه چې ویډیو مو ولیدله. د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره سوله افغان چینل سبسکرایب مه هیروئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.